द मुस्लिम शरीफ यो लोई रिवायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई चिशपावा ज द उम्मे हानिये रजी अल्लाह तआला अन्हा कोर की प्रोत द दे कोर प मक्का मुअज्जमा की उस ची चरता बाबू सऊद दे चरता च द मक्की काजी नास्त दे मकाम के दागे कोर सरदारी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दल तशपावा और जिब्रील राग और सरा बोराक बोराक कता सु ख्यालू कई यो खुदे खल को ख्याली तस्वीर जोड़ करे द अस पे गोंदे बदने वाला जोड़ करे और सरे वाला द खजे जोड़ करे सरदारी कौनैन फरमाई कि बोराक यौदा से शेव कि द खचर न लग वड़ू के और द खर न लग घाट दासियो शेव कि अगा जमा द स्वरलाए द पारा जिब्रील अमीन रावस्ते दागर रफ्तार बा दासी ऊंची यो कदम बे दासी प्रेवतो लका दीजे ने च संग पर नजर इंतहा द आसमान खकारी यो कदम बदास स जमाना मख के खल्क तदा इश्तिबा वचे यो कदम संग चलो शो दा ग्रान कार दे कहने जी उस कद दे खल को दिमाग दा न मनी कि द लंडन ना अमरीके ता द स्वरलसो घंटो लार दा उस यो जहाज फ्रांस इजाद करे दे अगद लंडन ना अमरीके ता द स्वरलसो घंटो लार पे यवनी में घंटा के हुए और सल कसप के स्वारी न द फ्रांस जोड़ कर जहाज को दे स्वर लजरा मिला तो यो घंटा की हुई और द आसमान जोड़ कर जहाज दे स्वर लस करोड़ मील दस्तर गो परब के न वही उसका दाम अकली च फर्ज कर चा अकल के नाराजी न पाकिस्तान के ढेर सरू नदा सीधी चाह पूरे सर दखर तर दी लान दे तने द बनी आदमी और पास सर चिदे दा और पूरे द खर तर दी उस खर सर दमाद से कार दे जिस खर सर बखबरी खर सर द खबरो इलाज माता कुरान को दले माते को दले वैजा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा अल्लाह च खरदर सरा तो बादशी नु सलाम वर्ता कवा जान ते खलासा नु कुरान करीम उड़ान देना शब्द बाप कई कि सुब्हान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम पाक दे गजात चाचे पुष्पके पल हबीब बैतुल मुक़द्दस तब अजीजान पदा जिब्रील रागे और देर आवीख के देर आवीख के नो बोयत लो दाबे जमजम कुईता अलते पे आओ दसो ब्याह वाला शक सदरों को शक सदर शक सदर दी तो वही चिद सीने ऑपरेशन वालाओं को पसीना के दनना चिद बशरी तबियत साशियाऊ अगैती उस तक ब्या वाला सीना हो गण दाहुम बदे सरुन का अकल के नरातला दे मुर्दार हुए छे
الته اپریشن شو الته بیا اسمان ته څنګه بوت دا ګران کار دی که خیال وکړي په فلپین کې یو ښځه ده چې هغه په دې ګوته وي اپریشن کوي نو د فلپین په عیسایانو خو د ایمان شته چې په ګوته اپریشن کوي او په جبرائیل علیه السلام د ایمان نشته چې د رسول الله اپریشن یې په ګوته کړی تاسو خیال ده د فلپین عیسائی ښځه خو په ګوته اپریشن تا په ایمان راوړی دی او د جبرائیل اپریشن د پیغمبر په ګوته په دې د ایمان نشته دې ته سوچ کوئ دې ته فکر کوئ اوس ارشه داسې خارج ته راغلی دی چې لږ سړي کې عقل وي نو هغه چرې د هغه انکار نشي عزیزانو سردار کونین باندې اودس وکړ او راوستو په بورا کې سور چې سورې کو نو دا شپه ده اسرا بعبده لیلا علماء لیکي چې لیلا ټوله شپه روانو مزلې کولې ځکه چې الله وی دا کار د ده بوتلل د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته په شپه کې شي نو لیل لفظ چې دی دا ټول شپې ته شامل دینه دا معلومیږي چې ټول شپه مزل کول او روان علماء وایي چې نه لیلن کې تنوین د پاره د تقلیل دی تنوین دا د پاره د تقلیل دی تقلیل څه معنا تقلیل دا معنا چې دا اسراء چې شوی و دا په شپه کې و خو لیلن د شپې په یو پړک کې دا لیلن کې تنوین وایي د دوه زرونو یا دوه پیخونو وغیرہ دا تنوین د تقلیل د شپې د سترګو په رات کې اوس چې بیت المقدس ته د ورسېد دا به تاسو له د هر قسم اسلامي کیسټو د ملاویدو پته یاد ساتئ ایوب اسلامي کیسټ مرکز د قصه خوانی بازار شاته پیښور ښار په دغه مقام کې حضور صلی الله علیه وسلم دو رکعاته لمونځ بهر تکبیر عرض داوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تحیت المسجد او په دغه وخت کې بیا د بیت المقدس نه د اسمان ته ځي معراج ته که تاسو خیال وکړئ معراج ځکه وایي عروج په عربي ژبه کې پورته ختو ته وایي نو معراج ته هم ځکه معراج وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې پورته ختو علماء وایي چې د سترګو د رب خبره وه آسمان ته چې رسي اجبانو اسمان ته 3 کروڑ میله مزل 3 کروڑ میله دا سپوږمۍ 2,15,000 میله د ځمکې نه اوچته ده دا سپوږمۍ دا ستوري د اسمان لاندې مثل القنابل لکه دا بجلی چې د چت لاندې را ځوړند دی دغه ستوري بیا
دا اسمان لاندې دا سره ځوړل فائدہ تشوا فائدہ قرآن تخپل ویلې ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح الله وی د دنیا اسمان چې ده ما خسته کړې ده پستورو دا زینت د اسمان وجعلناها رجوما للشياطين او بیا مې دا د اور لمبې د شیطانانو د پاره ګرځولې دي چې اسمان ته شیطان لار شي دا ستوره ورته د اور لمبه شي او پیږي آسمان د دنیا ته چرسی او دروازه ټکوي دربان د اسمان आवाज کوي چې څوک جبريل عليه السلام ورته وي انا جبريل ومن معك در سره څوک دی ومعي محمد رسول الله صلی الله ملائکه دروازه لري کوي او په قطار ملائکه دائیں بائیں داول اسمان نه تر دویم اسمان پورې ولاړی استقبال کوي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا الفاظ وایي چې مرحبا مرحبا بنبی صالح دلته یو کتوري نور بیان د مخې جملې تاسو کوم علماء لیکي چې آسمانونو ته تک د پیغمبر غرض خو خدای سره ملاقات نو دا ملاقات خو په ځمکه کې دی نو دا دومره لوی سفر په کې څه ضرورت فرمایي چې دلته تکلیف غرض نو دلته راز داو چې د اسمانونو کې عربها او کربها او قدمها ملکی چې د کله نه پیدا دي ایسمه کې ته نه دي راځي الله ته التجا وکړه چې یا الله په دې لوح محفوظ چې مونږ ګورو نو لا اله الا الله دا خدای خدایا دا محمد رسول الله ور سره چې کوم دی خدای دا خو یا مونږ ور پرېږده چې لاندې وګورو او یا لږ پاس راوله چې مونږ وګورو نو الله پاک دا ملائکو درخواست منظور کا او رسول الله صلی الله علیه وسلم آسمانونو ته بوتلو چې دا ملائکین د ده په دیدار مشرف اوس سردار کونین څنګه و نو دا تپوس خو بچا نه کوي ایک چا نه نشي د څومره حسینو او د کومو کمالاتو مالکو نو دا تپوس دو بزرگانو نه شوی دی او هغې وله دا جواب ورکړی یو خدا چې حسن یوسف دم عیسی ید بیضاداری آنچ خوبان همدارند تو تنها داری یا رسول اللہ دی یوسف خو خالد مخستوالیو د موسیٰ علیہ السلام پلاس کی کمال چترخ کے گئے منلو پرکار بے کولو آنچ خوبان همدارند تو تنها داری ټول معشوقو کې چې څومره خاصیتونه دي یا رسول الله خاصیت یې आवाज بل بزرگ نه د پیغمبر د حسن تپوس شو هغه دا تپوس ما نه مکوې دا تپوس جبرائیل نه وکړي جبرائیل وی جبرائیل یو ورځ رسول الله تکته او ورته وی چې آفاقها گردید ام آفاقها گردید ام مہر بتان ورزید ام بسیار خوبان دید ام لیکن تو چیزیں دیگری یا رسول اللہ
د دنیا محبوبان او معشوقې مې وکتې، لیکن تپ کلا څه بل شي. بیا دا تپوس د بیبي عائشې نه وکړي، د څوارلسمې سپوږمۍ د سردار کونین په کټ کې پروت دی. بیبي عائشہ فرمائی والله العظیم ما بکل سپوږمۍ ته کته، کله به مې چهره انور د جناب رسول الله ته کته، چې د چهره ته به مې وکته نو سپوږمۍ براته ته تخکارېدله. ماشاءالله. نو هغه درخواست الله د ملائکو منظور کړ او دته دعوت ورکړ چې اسمانونو ته راشه. دغه ځاینا بیا پورته یو بل سورلی راغلی و چې هغه سورلی ته زینه وایي. علماء محققین لیکي چې خدای به په دې پوي وي چې دغه زینه چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام د بیت المقدس نه په سور آسمانونو ته تلو چې دا زینت څه شي. بعض علماء متاخرین وایي چې زینه داسې یو سورلی وه لکه دی وخت کې تاسو په دې شل یا درش منزلونو کې دا لفتونه وګورئ. باقی د زینې اصل حقیقت څه حافظ ابن کثیر لیکلی دي چې آسمانونو ته تک چې دی آپ زینت کے شوے دے اور زینت سے شو تو دل خدای پوئے دے چې دا څنګه سورلی وا. عزیزانو بیا یو شپه او په شپه کې بیا د سترګو د رب خبره وا. نو د سترګو په رب کې د اسمان اول دروازے تا سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ دا دروازہ لري شو ملائکی ټول په استقبال کې ولاړی دي. اول اسمان پار شو، دویم اسمان سره بیا دا چلو شو. ځانو عرض داو چې دا عقل کې نه راتلل چې پیغمبر په دې جسم عنصري زیده باندې سورېدل او اسمانونو تتلل دا غوښته چاو اسمان خدای زیده را لګلې چاوا خدای. یو سړي ماته ویا کالجی الګ ماته مولانا صاحب چې دا بوراق یا دا زینه دا جاز ہو نو د جاز پائلٹ څوک جاز خو به پائلٹ نه چلی ما پائلٹ جبرائیل علیہ السلام سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم دا آسمانونو ته چتلو نو جنت ته اول بول تیرا جمعہ ما دلتا خبر پریخوا چی جہنم تیلو او پدغا سیر کی جبریل ورسراو جنت تیلو دا جنت تے ہو گوا. علماء لکھی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا خبر خو پزمک ام کې دیش نو الله اسمانونو تولی بوتلا او دومره لوی تکلیف ولا و نو دا غي جوابونه ډېر
یو جواب دام چې د الله منشا داوا چې زتا تا په جنتونو کې چې کوم نعمتونه ما ستا امت له جوړ کړي او ستا د امت سره مې بیع او شراء کړي بیع شراء ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه اے پیغمبر استاد امت سره ما خرید و فروخت کړي استاد امتیانو ځان او مال ما غسته دی او داغي په بدل کې می جنت ورکړي نو پیغمبر راشه استاد امتیانو ځان او مال چې ما غسته دی او په بدل کې می کوم جنت ولا ورکړي دی نو وی ګوره بخې کچ امت له دی خو خم وای بس خیر نو اصل منشا د معراج پتلو کې د پروردگار عالم داوا چې دا جنتونه وګورا چې کوم انتظامات ستاسو امت د پاره شوي دي چې دا د حکم دی وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت ته چونه وته فرمایي چې ما ولیدل چې د جنت یو کمره دا د ملغلره بتاسو لیدلی یانا وڑے وڑینی لگے غټون د جنت ملغلره هغه دومره لوی چې داغه دننه د کمره یو کمره به یو ملغلره نه جوړه او دا هغه کمرې پلنواله بش پېته ملي د یوې ملغلرې کمره او داغه پلنواله چې ده هغه بش پېته ملي او چتواله پرېده چا بچو دا به یو کمره دا د دالانونو سپنی چې دي دا به د یاقوت او د زبرجدو اجدانو داغه اغا سیمت چکم آغی کے لگی دلی علماء لکی چه اغا بدا سے سیمت او خاورن چه آغی کے لگی دلی چه ستا زندگی پکی با بس ذکر چه آغی نرست خو مرگ بیاشتا نکنا چه تپکی نو هغه دیوال کې سیمت او پلستری چې کمی دي هغه نه به د مشک او د عنبر او خوشبویان نه دا غني چې نن خوشبوئی لګاو سبای بوی لاړ یا سپریم ر پزانو کا او سبای اوس پرې راوتی دي صاحب په 300 روپے 400 روپے یو سپری دا نو ادبانو زما عرض داو اجزانو کتاسو خیالو کئی نو دا دور چو ډیر سخت دور دا ابو جہل لویا سرداری و په مکه کې دا لوی سردارو دا لوی سنادید د قریشو چې دا ژوندیو په دا زمانہ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله د توحید आवाज کړ کتا سو خیالو کوي د توحید چغي مونږ هم وهو او دام وایو چې مونږه حق دین یو یا حق پرست یو یا حق وایو او کدا دور تاسو لغوندې مطالعه کړ چې یو زلمه مور نشتا پلار نشتا رور نشتا خور نشتا کل هم عزیزان تربوران
قوم قبیله دا ټول په یو طرف دی او یو مذهب دی او دا هغه مذهب دی چې د یو سړی په کوټه کې شپېته بوتان پراته دي او هغه ته خدایان وایي او په دغه وخت کې سردار کونین صلی الله علیه وسلم هغه ورته आवाज کوي چې وحدوا ربکم الله یو غنئ دا تاسو چې چاته خدای وایي دا خدایان نه دي نو دا ډېر سخت وخت دا پته مغه چاته لګي چې په دغه وخت کې څوک پکې مبتلا او بیا د عمر فاروق غوندې سړی چې دام خلاف چا بچ اسی کاغو کته نو دبته سر غرزول دا دغه دا عزیزانو په دغه وخت کې 15 کال چې تیر شو نو معراج بیا د مسجد حرام نا مسجد اقصا پورې او هغه نه بیا پورته عروج عزیزانو خبره دې ځای پورې رسېدلې وه چې سدرة المنتهى ته څه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسېد نو دغه وخت کې جبريل ورسره و جبريل علیہ السلام فرمایل چې صاحب زه دې ځای نه مخکې نشم دا هغه سرحد دی چې دې ځای نه پورته د مقربو ملائکو هم د تلو اجازت نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دا خو خبره نه ده چې تر دې ځای را سره رالی او دې ځای نه مخکې نه ځي زه چې ځو محدثین وایي چې جبريل علیہ السلام ورته فرمایل چې نه صاحب دې ځای نه مخکې ما ته د تلو اجازت نشته عطا الله شاه بخاری رحمه الله تعالی وتبارک هغه به وی چې کاش چې دغه ځای کې د جبريل په ځای زوی والله چې پیغمبر راته وی چې راځه چې زه ورسره تللی چې پیغمبر سره زه روان وی نو چرې به خدای واپس کړی نه وی خیر دا یو ذوقي او عاشقانه خبره علماء وایي چې سدرة المنتهى نا رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکش نو دا وخت کې یو لار ورته وښودی شوه چې په دې لار راځه اوس سدرة المنتهى د اووم اسمان د پاسه یو ځای او دا د پاس دنیا او د لاندې دنیا سرحد دی لاندې دنیا دې ځای نه پورته نشي تللی او د پاس دنیا دې ځای نه لاندې نشي راتلی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ځای کې دا مباحثه جبريل سره کیږي یو بزرگ دی هغه دا واقعه د حدیث نظم کې ویل هغه جبرائیل نو چھوڑ کے واگ براق بھی موڑ کے جبرائیل نو چھوڑ کے واگ براق بھی موڑ کے
जलवा देखा नूर दा, अगे कदम यूं ला